د ژبنیز تیري سره مخ وي. اوس به وایي چې ژبنیز تیری څه شی دی؟ یو نفر دې په جرات ماته ووایي چې په افغانستان کې زما مور او خور چې کله م ښوونځي ته تله یا پوهنتون ته تله یا مکتب ته تله په آرام مخ تله. یو جنۍ به سهار راپورته شوه چې لاړه شي پوهنتون ته. دی به چې کله هم سهار وختي راپورته کېدله ځکه پوهنتون 8 بجې شروع کېده وخته به تنها نه شوه وتلی. ولې به تنها نه شوه وتلی؟ ځکه په دې کوڅو کې به ډېر کوڅه ډب سپین تېرېدل او دا به ډارېده چې څوک ورته څه ونه وایي. نو سهار وختي به یې ورور د دې سره راپورته شو. دا جنۍ به یې بوتله تر ټونسه پورې. ټونس څه شی و؟ هغه موټر چې دو به انجونو به په کرایه کړی و تر څو دوی تر پوهنتونه ورسوي. په دې ټونس کې به انجونې مطلب ټول ټونس کې ځایږي 3 شپږ 7 نفره یا 8 نفره، اما په دې ټونس کې به 15 انجونې ناستې وي. ولې؟ ځکه په ټونس کې باید انجونې ډېرې کینی تر څو په دو باندې کمې پیسې راشي. هغه جنۍ چې تر څو به پوهنتون ته رسېدله په هغې ټونس کې ماتو ګوډه به وه، ګنګ سو ګوله به وه، ځکه هغې ټونس کې به اکسیجن نه ورسېده. یوه جنۍ به په بلې ناسته وه، د بلې به پښې د بلې جنۍ په مخ لګېدې، بس لکه پسونه چې واچوي یو موټر ته. اوس به چې ګنګ سو ګول د خپل هغه ټونس نه راښکته شوه چې پوهنتون ته لاړه شي، دننه په پوهنتون کې که به ښکلې وه اول به استاد ورته سترګې نیولې وي. زه بخښنه غواړم، اما هغه خلک چې وایي چې فلان بستان دی، ما د کابل په پوهنتون کې درس ویلی. د کابل د پوهنتون تر ټولو بېسواده، تر ټولو بد اخلاقه، تر ټولو بدخویه او تر ټولو بېعقله ښوونکې وه. مونږ د کابل د پوهنتون د ښوونکو نه کوم څه نه دي یاد کړي. 2-3 دانې په ټیک ټاک کې اوس مبارزې کوي، مشت نمونې خروار ده. سو یوه جنۍ به ډارېدله د دې نه چې د خپل استاد نه که پوښتنه م وکړي هغه استاد شک ونه کړي چې والا جنۍ په ما مینه ده. نو که به یې زړه کې پوښتنه م وه دې جنۍ به نه شوه کوی. جنۍ ډارېدله د دې نه چې یو صنفي ته په اشتباه کې مونه ګوري چې سبا ته یې ورته صنفي لو لیټر ور وانچوي. جنۍ ډارېدله د دې نه چې که تر کفتریا پورې ځي داسې نه شي چې دننه په کفتریا کې کوم هلک دا ټچ یا لمس کړي. په ډار مطلق به صنف کې ناسته وه، په ډار مطلق به چې دی کفتریا ته تله، په ډار مطلق به یې درس ویلی، تندی به یې شوم نیولی او زموږ ځوانو نجونو ته چې دی د مخ ګونځې پیدا شوې. ولې؟ ځکه که دننه په پوهنتون کې یو جنۍ عادي چیرم نیوله، مثلا ګلمکۍ که به ناسته استاد ته به یې داسې کتل، استاد وی چې والایه راته مسکی شوه. که به ګلمکۍ تنها هم ناسته وه یو هلک به وي چې دا ځکه تنها ناسته ده چې زه لاړ شم نمبر ور واچم. نو جنکیانې په پوهنتون کې خو درس ته تلې، اما ذهني آرامتیا مونږ جمهوریت کې نه وه ورکړې. ذهني آرامتیا یې نه لرله. ما د کابل په پوهنتون کې درس ویلی. که به جنۍ تنها وه مونږ به ورپسې خبرې کولې، که به جنۍ د نورو ملګرو سره وه مونږ به پسې خبرې کولې، که به جنۍ استاد سره ودرېده مونږ به پسې خبرې کولې، که به جنۍ استاد سره نه درېده مونږ به ورپسې خبرې کولې. فکر کوئ د یو جنۍ په توګه په افغانستان کې په جمهوریت کې ژوند اسانه او مطلق جهنم و. زما یو همکاره وه، ډاکټره وه، دا د خپل کور نه راتله یو شفاخانې ته، زه د هغې شفاخانې نوم نشم اخیستی. د دې شفاخانې مخ کې دغه کراچیوانان و، چا به رومیان خرڅول، چا به انګور خرڅول، چا به شلغم خرڅول. بیا به دا جنۍ چې کله هم شفاخانې ته دننه کېده دغه کراچیوانانو به پې پرزې ویشتې. یوه جنۍ ماته د جمهوریت د وخت وښایئ چې هغه ماته ووایي چې په جمهوریت کې د سړک په سر چې کله زه یوازې تلم زه په امن کې وم، چا راته پرزه نه ویشته، چا راته بد نه کتل، چا راته ټیغ ټیغ سترګو باندې نه کتل او چا راته شمیره نه راکوله، چا راته نه ویلی چې ماته جانان ووایه. یوه جنۍ دې ماته ووایي. پس جمهوریت ماته څه رقم یو فرهنګ راکړی و؟ داسې یو فرهنګ یې راکړی و چې زه مې خپلې خور ته زمری وم، اما د بل چا خور ته لیوه وم، حتی د سپي تر حده پورې د بل چا خور ته تلم. پس آیا په جمهوریت کې مونږ نجونو ته آرامي ذهنیت ورکړی و؟ آیا په جمهوریت کې په ادارو کې، آیا په جمهوریت کې په رسنیو کې، آیا په جمهوریت کې په ماموریت کې انجونې تو خدای آرامه وي؟
تو خدای انجونې د دې نه نه ډارېدی چې څوک یې جنسي ونه ځوروي، انجونې د دونه نه ډارېدی چې څوک شمیره ورنه کي، انجونې د دې نه نه ډارېدی چې څوک یوه بله ښکلې جینۍ چې یو بل چاته یې جانان ویلی په ځای یې رانولي تر څو هغه لرې نه شي. اوس شاید یو ډله خلک وایي چې نه، هر هغه څوک چې ما ته وایي چې نه، دوه خبرې دي. که وایي چې په پوهنتون کې دا کار نه کېده، دا سړی حتما بېسواده دی، پوهنتون کې درس نه دی ویلی. که وایي چې په رسنیو کې دا کار نه کېده، دا سړی هېڅکله دننه رسنیو ته لاړ نه دی. که وایي چې دننه په ادارو کې دا کار نه کېده، د سړي په ادارو کې کار نه دی کړی. ما په رسنیو کې کار کړی. که چېرته بیا جمهوریت راشي او زما لوري، زه اجازه نه ورکوم خپلې لور ته چې د جمهوریت غوندې په دوره کې په رسنیو کې کار وکړي. زه اجازه نه ورکوم. اوس دلته څو کټګوري خبرې دي. اول، ځینې نجونې خپله غواړي چې یو چاته ګپ ورکړي تر څو په یو اداره کې شامل شي. ځینې نجونې د اصیل نسل نه دي، ښې نجونې دي، با عزته نجونې دي، با عفته نجونې دي، او دوی په حیا او په پرده کې غواړي خپله دنده مخته یوسي. اما پوهېږئ تر ټولو ډېر فریب څوک خوري؟ با حیا او با عفته نجونې. ولې؟ ځکه هر هغه جنۍ چې با عزته ده، با حیا ده، با عفته ده، هغې ته داسې یو انسان ګپ ورکوي چې هغه انسان ځان ښایي شریف، اما شریف نه دی. پس متاسفانه په جمهوریت کې ډیریو انجونو زړونه مات شوه. د ډیریو انجونو د راتلونکي سره لوبې وشوې. نه دا چې جمهوریت خدای مکه فحاشي نظام و، نه دا چې په جمهوریت کې خدای مکه د سرک په سر په خلکو جنسي تیري کېدل، نه. په ډیر هنر او په ډیر چال او په فریب سره د هرې جنۍ زړه ماتېده. جنۍ ته به ویل کېده چې زه مسلمان یم، جنۍ ته به ویل کېده چې زه در سره واده کوم، جنۍ ته به ویل کېدل چې ته زما ژوند یې، جنۍ ته به ویل کېدل که ته ما سره یو ځای نه شې زه مې خپل لاسونه پرې کوم. جنۍ به ګپ وخوړ، د جنۍ نه به استفاده وشوه، جنۍ به پرېښودل شوه. اوس پوښتنه دا ده چې دې کې ګناه د چا وه؟ د جمهوریتیانو. جمهوریتیان ول څوک؟ هغه څوک چې دفترونه یې اداره کول. په اداري امور کې به یو غټه صوبه وه. اوس یې راباندې نوم ولې اخلي؟ غټ سړی به و، غټ مقام به یې لره، د یو برخې د یو دفتر رئیس به و. یو جنۍ به یې کارمنده ونیوله. په سبا به یې هغې جنۍ ته ویلې چې ته خو مې خوښه یې، زلفان دې ښایسته دي، زه تا ته بد نیت نه لرم، زه غواړم تا سره واده وکړم، که ته وغواړې زه د کورنۍ سره خبرې کوم. هغه جنۍ به با حیا مسلمانه جنۍ به وویلې چې والله رئیس خو ګپ خوړلی دی، را سره واده کوي. سو جنۍ به آهسته آهسته خبرې شروع کړي. هلک به ورته ویلې چې نن په مرکه درځم، سبا په مرکه درځم، تر بل سبا پورې به جمهوریت آزاده شوی و، جنۍ به یې پرېښې وه. سو که وایې دا کار نه دی شوی، سمه ده، زه غلط یم. اما زه دومره وایم چې په جمهوریت کې ټامي نسل چې د څومره انجونو عزت ته بد وکتل، هغه هم په زور نه بلکې ځان د شریف په ښودلو سره متاسفانه هیچ هم داسې کار نه دی کړی. اوس دا ټول بحثونه ولې کوم؟ زه وایم په جمهوریت کې کومې انجونو چې تحصیل کوو تر ډیره حده پورې د جمهوریت د مداریانو د فریب د خطر سره مخ وي دننه په جمهوریت کې. او اوس په امارت کې دوی دننه په کورونو کې دي او د زده کړو زمینه ورته نه ده مساعده. پس هغه جنۍ چې زده کړې کولې کوم خطر سره چې مخ وه، اوس د هغې خطر سره مخ نه ده بلکې د دې ټول ژوند تباه دی. پس زه هغه جمهوریت بهتره ګڼم د اوسني امارت نه، هغه حالت د انجونو بهتره ګڼم د اوسني امارت نه، ځکه ادې اقل که جنۍ یو طرف نه خپل ژوند د لاسه ورکو، د بل طرف نه خو تحصیل ترلاسه کوو. اما په امارت کې نه یوازې دا چې جنۍ تحصیل نه ترلاسه کوي بلکې د هغې نه وروسته جبري وادونو قرباني کیږي. سو زه نه وایم چې جمهوریت د هغې د خاطره چې داسې کارونه یې کول بد و پس بهتره ده چې طالبانو مکتبونه بند کړي. زه دا نه وایم، بلکې زه دا وایم چې د ورځې په پای کې موږ د انجونو حقوق نه په جمهوریت کې ورکولی شوه نه په امارت کې ورکولی شوه. په جمهوریت کې ورته ویلي و چې ته درس ته تلی شې مګر ذهني آرامښت مو ترېنه اخیستی و. ورته مو ویلي و چې ته وظیفه ترسره کوی شې، اما ورته مو چې دی ګیدړان په هغې دفتر کې خوشي کړي پرېښې وه تر څو دا انجونې ښکار کړي. او په امارت کې مو دفتر هم پې بند کړی، زده کړې مو هم پې بند کړي او جبري وادونه هم پې کوو. پس انجونو نه په جمهوریت کې ښه ژوند لره
نه یې په امارت کې لري. او اصلي دلیل یې څه شی دی؟ اصلي دلیل یې دا دی چې موږ د نجونو حقوق نه غوښتل، نه په جمهوریت کې نه په امارت کې. په جمهوریت کې موږ د نجونو د حقوقو په نوم باندې فقط غوښتلې چې نجونې د موږ سره په دفترونو کې اوسي تر څو مو ورسره ساعت تیري. د نجونو د حقوقو په نوم باندې مو غوښتل چې نجونې موږ سره په پوهنتون کې اوسي تر څو لو لیټر یې ورکو او ګپ ورکو. That's it. تو خدای قسم وخورئ جمهوریتیانو، کوم چې دا اوس ماته ناسې په قرآن لاس کېږدئ چې تاسو په جمهوریت کې د ښځو د حقوقو دپاره په کومه ورځ هم د زړه نه کار کړی. خو که به چېرته د ښځو د دفاع یوې غونډې ته تلئ، د دې د خاطره به تلئ چې راځه لاړ شو که کومه ښایسته جینۍ چې ګپ ورکو. که چېرته به په اداري امور کې تاسو کومه جینۍ نیوله، دفتر ته به زموږ چې کله هم یوه نوې جینۍ راغله، په دې به جنګ و چې یو به وي ستا بابي ده، بل به وي ستا بابي ده. نوې جینۍ به چې راغله ټولو به دا فکر کوو چې څنګه موږ وشو کولی فریب ورکو. خو دا زموږ د ژوند حقیقت و. که وایو چې نه په جمهوریت کې موږ د نجونو د حقوقو دپاره کار کوو، بنسټیز حقوق مو څه شو؟ آیا په جمهوریت کې مو د نجونو دپاره یو ځانګړی پوهنتون جوړ کړ چې فقط پکې نجونې؟ آیا په جمهوریت کې مو د نجونو دپاره داسې ادارې جوړې کړي چې فقط ځواک د نجونې؟ زه فکر کوم په جمهوریت کې نجونې وسیله وګرځېدې د دې چې تاسو ځان مشهوره کوئ، وسیله وګرځېدې د دې چې تاسو خپل خواهشات پوره کوئ، وسیله وګرځېدې د دې چې تاسو پرینا او تلسي سیریالونه پیدا کوئ. یوه جنۍ د ماته ووایي چې دې په جمهوریت کې تحصیل کړی دا نن زه ناست یم دلته. یوه جنۍ دې راپورته شي اوپن چلنج ورکوم. یوه جنۍ دې ماته ووایي قسم دې راته وخوري چې ما په جمهوریت کې تحصیل کړی، ما په جمهوریت کې دنده ترسره کړې، ما ته خشونت نه ده شوی، چا راته شمېره نه ده راکړې، چا راباندې پرزه نه ده ویشتې، چا نه یم مجبوره کړې چې نفري اوسم، چا نه یم محدوده کړې تر څو د هغه سره مینه پیدا کړم. یوه جنۍ دې ووایي حتما یو ځای کې نه یو ځای کې یو چا نه یو چا ته ستونزه جوړوله. په ښوونځیو کې ښوونکې وې نجونې کوچنیو ماشومانو ته یې درس ورکوو، د 4م صنف د 3م صنف ماشومانو ته یې درس ورکوو. د 4م صنف ماشوم خپلې ښوونکې ته لو لیټر ورکوي، والا ښوونکې در باندې مین یم ماته جانان ووایه. د 4م صنف زده کوونکی د څه شي د برکته؟ د جمهوریت د برکته. ولې د جمهوریت د برکته؟ ځکه زما غوندې خلکو په طلوع تلویزیون کې تاسو ته هغه سیریالونه خپرول چې فاحش سیریالونه و، او کوچني ماشوم زما دا زده کول چې ته باید په خپلې ښوونکي مین شي. یو 12 کلن ځوان دا زده کړي وه چې زه باید بجاج اوسم، که مې پرینا پرېښوده باید تلسي سره واده وکړم. او د دې اجازه چا راکوله؟ د ورځې په پای کې سیستم راکوله. کوم تلویزیون کې چې ما کار کوو د هغې تلویزیون د خلکو یوازینی هدف دا و چې پیسې وګټه. دغه دوره ده چې ته پیسه داره شي. او څنګه پیسه داره شي؟ هغه شی خرڅ که چې خلک اخلي. چی شی خلک اخلي؟ تلسي خلک اخلي، پرینا خلک اخلي، بجاج خلک اخلي. سو مونږ په رسنیو کې تجارت کوو په عام ملت باندې، او په تاسو مو ډالرې ګټلې، او د دې ډالرو یوه غټه حصه مو بیرته په ټکس کې ورکوله جمهوریت ته. اما جمهوریت په دې کیسه کې نه و چې ستاسو فرهنګ له منځه ځي، جمهوریت په دې کیسه کې نه و چې ستاسو کلتور له منځه ځي، جمهوریت په دې کیسه کې نه و چې ستاسو نوی نسل تباه کیږي، جمهوریت په دې کیسه کې نه و چې هغوی مونږ ته نوی نسل د چارې بشرۍ په توګه روزي. هغو ته هم پیسې مهمې وي. ولی؟ ځکه د سیستم په اړه چا فکر نه کوو. هر څوک د خپلې سیمې پاچا و. سو آیا جمهوریت کې واقعا حقوق خوندي و؟ نه و. او دلیل چې حقوق خوندي نه و دا و چې مونږ هیڅکله سیستم ته کار نه دی کړی، مونږ هیڅکله خلکو ته کار نه دی کړی، مونږ هیڅکله نجونو ته کار نه دی کړی، مونږ هیڅکله ماشومانو ته کار نه دی کړی، مونږ هیڅکله ملت ته کار نه دی کړی، بلکې د ملت د نوم نه استفاده کړي، ځانونه ماړه کړي، د نجونو د حقوقو نه استفاده کړي، ځان ته منفریانې پیدا کړي، د ماشومانو د حق په نوم مو ډالرې جیبو ته اچولي. آیا همدا جمهوریت وغواړم؟ پس که چېرته پوښتنه دی چې شکیب نه مونږ جمهوریت غواړو، داسې جمهوریت چې په اصلي معنا باندې جمهوریت وي، بیا تاسو جمهوریت نه غواړئ، بیا تاسو سیستم غواړئ، او د دې سیستم دپاره باید تاسو لومړی قوانین ولرئ. مثلا دا اوس په ټیک ټاک کې که چېرته مونږ کینو،
د ټیک ټاک مبارزین راواخلو او وایو چې موږ یو نوی نظام جوړو چې هغه به بیرته د افغانستان اسلامي جمهوري نظامي. په دې نظام کې به موږ د ښځو یوه نماینده وټاکو تر څو په راتلونکي نظام کې د ښځو ښه استازیتوب وشي کولی. د یوې ښځې نوم راته واخلئ. په جمهوریت کې داسې یوه ښځه ما ته راپه کوي چې که سبا ته موږ طالبان له منځه یوسو، هغه ښځه د ښځو په نمایندګۍ په جمهوریت کې ودرېږي. یو نوم راته واخلئ چې په هغې باندې د افغانستان ښځې باور وشي کولی. هغه ښځه بیا سبا ته ځان په ټرمپ خرڅ نه کړي. هغه ښځه بیا سبا ته بیرته د ښځو دښمنه ونه ګرځي. هغه ښځه بیا سبا ته بیرته ښځې د نارینهو دپاره قرباني نه کړي. یو ځوان راته سړول لیکلي چې آریانا صحیح ده، بیخي صحیح ده. موږ نه لرو. ښه که اوس د آریانا سعید راواخیسته د ښځو نماینده دې کړه او موږ سلا په شا کړه چې زو جمهوریت ته ماته ورکوو. ولې؟ ځکه د ښځو حقوقو ته کار کوو. ښه چې جمهوریت ته دې ماته ورکړه، د ښځو حقوقو کې به مشره څوک وي؟ ګلالۍ کریمي. ستا دا جهاد خو بیا د رب په لار کې قبول شو که نه؟ ځکه ته لګیا جهاد کوي چې امارت له منځه یوسي تر څو بیرته جمهوریت راشي چې ته وشي کولی ګلالۍ کریمي د ښځو نماینده کړي. او ګلالۍ کریمي چې لومړي ځل دپاره افغانستان ته راښکته کېږي په تیاره کې، دا سندره به پلي ډبنګ 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 ډبنګ، او ویښتان به یم چې د نرګتې غوندې درته پرېښي او ښایسته لوکس به درته د ډبنګ سره راښکته کېږي. اخوا دې به اناره مناره ورته چالان یو مجرد به ورته جینګه خوله نیولي. اوس کوم مجرد چې ګلالۍ ته خوشحاله دی بیا خپلې خور ته طالب دی. دننه په جمهوریت کې هر هغه مجرد چې آریانا سعید ته چکچکې وهلې خپلې کورنۍ ته بیا طالب و. بیا به چې کور ته راغی درس خور ته به یې لغته ورکړه ټیکری په سر کا. ځکه ډارېده، ځکه پوهېده چې د باندې دا څه کوي. ځکه دی خپله د نورو خویندو ته غل و، په خپلې خور ډارېده ځکه جمهوریت دته ښودلي همداسې وه. باور وکړئ اکثره د جمهوریت هغه خلک چې د ازادۍ خبرې به یې کولې، اکثرا د جمهوریت هغه خلک چې د ښځو د حقوقو خبرې به یې کولې، خپله د دوی نه غټ طالبان دننه په کور کې نه وه. د جمهوریت د مفسدو رهبرانو نه غټ طالبان د خپلې کورنۍ دپاره بل څوک نشته. زه یو مثال درکوم، نه پوهېږم د ده سړي نوم واخلم که نه، بهرحال نوم یې نه اخلم. یو سړی و په وزارت اطلاعات و فرهنګ کې و او په وزارت اطلاعات و فرهنګ کې د ښځو ورځ وه او دا سړی د ولسمشر مشاور و، د ولسمشر محمد اشرف غني مشاور و. زه هم دې ناستې ته دعوت شوی وم او په جمهوریت کې هم زه د چا ډېر نه خوښېدم ځکه ما کله چې بحث کوو ډېر جدي بحث مې کوو. دا سړی راپورته شو، ډېر غټ سړی و، د ولسمشر مشاور و. که یې نوم واخلم ښه نه دی ځکه نه غواړم د هغه لور چې د زما ملګرې وه نه غواړم چې هغه لورې خفه شي. لوري په بي بي سي کې کار کوو، یو وخت کې د ما سره پاراکوزیا کې هم کار وه او کله چې لور راوستله چې موږ سره کار وکړي په زرې موټر کې به لور راتله، یو ساعت به یې خپرونه ډکوله، بیرته به په زرې موټر کې تله. او دا خبره ښه نه ده چې زه تاسو ته وکړم. فرض وکئ په ارګ کې د ولسمشر د یو مشاور لور غواړي په رسنیو کې کار وکړي. د ولسمشر دا مشاور زما رئیس ته زنګ وهي، ورته وایي چې لور مې غواړي په رسنیو کې کار وکړي، معاش مه ورکوئ اما فقط یوه خپرونه ورکوئ. زما رئیس ورته وایي چې نه 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 معاش هم ورکوم، زه بیچاره 8 تر 5 پورې کار کوم، زما معاش دی 15,000 افغانۍ. هغه جنۍ یوازې راځي یو ساعت کار کوي، معاش دی 25,000 افغانۍ. ولې؟ ځکه د مشاور لور ده، ځکه دا د ښځو حقوق دا نه ده. او دا جنۍ څه رقم راځي په زرې موټر کې راښکته کېږي د سټوډیو مخې ته، یو ساعت خپرونه ورکوي، بیرته په زرې موټر کې جګېږي ځي. باور وکړئ د ما سره دې جنۍ یوه خپرونه چلوله د غږ سټوډیو په نوم، او دا جنۍ یو ساعت په دې خپرونه کې ما سره و. ما سره یو بل هلک هم و کلسره امیري نومېده. په دې یو ساعت کې یوه میاشت دې جنۍ دا خپرونه ما سره وچلوله، یوه میاشت وروسته یې ما سره وټساپ شمېره وه په ما مینه وه. ولې؟ ځکه نجونې ساده دي. بس که د پلار په زرې موټر کې مراولي او یوازې یو ساعت دې پرېږدي چې ته په یو سټوډیو کې د یو هلک سره اوسې او هغه هلک د ما غوندې هاټ وي، هاټ ښه دی ووایم که نه، مطلب زما غوندې مال او ښکلې خبرې وشي کوی،
نو اول ورځو کې دې جینۍ یوازې زما خبرې اورېدلې، په 2 هفته یې راته جینګه خوله نیولې وه، په 3 هفته چې دی خبره تر مینې ورسېده. سو اوس هغې مینې نتیجه لرله که نه؟ بلکل یې نه لرله، ځکه زه یې د پلار نه ډارېدم او ما نه غوښتل ځان ته خطر پېښ کړم. زه هغې وخت کې وچ و کلک سړی وم، نه مې غوښتل چې کوم عسکر یې ما ووهي. اما پوینټ دا دی چې هغه جینۍ بیا بي بي سي ته لاړه، بیا په بي بي سي کې په یو بل مینه شوې وه. نه شو زغملی یار، زړه یې رامات کړ، تېر یادونه مې تازه شو. بهرحال سو د پوینټ از سو دا جینۍ په دې شکل راتله، په حیا کې، په ټیکري کې، په ایجاب کې، یو ساعت خپرونې ته راشه، خپرونه واتساپ ته که بیرته لاړه شه. پلار یې ناسو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې ویلي چې تاسو خپلې لورګانې پرېږدئ چې آزاده ډېر د هغو شا مه تعقیبوئ. پرېږدئ لور مو مکتب ته لاړه شي، پرېږدئ لور مو ښوونځي ته لاړه شي، پرېږدئ لور مو پوهنتون ته لاړه شي، پرېږدئ لور مو خپله پرېکړه په خپله وکړي، پرېږدئ لور مو د سړکو په سر وګرځي. ما د ده سړي دا خبرې واورېدې، فشار مې جګ شو. مطلب مال پخوانی خو سر دی، راځه غچ دې واخله. لاس مې پورته که وویلې مهرباني مال نو که ته دومره نر سړی ولې د نن د ښځو د ورځې په مناسبت خپله ښځه دلته نه ده راوستې؟ ستا ښځه په کور کې ناسته ده، ته راغلی د ښځو ورځ لمانځې د نورو ښځو سره وای. او پاتې شوه د ښځو د ازادۍ خبره. خپله لور دې په زرې موټر کې راوسته، د سټیډیو نه بغیر یې مونږ مخ نه شو لیدی چې ورته به مې جینۍ چای څکو، ولا د پلار باډي ګارډ مې دی نه مې پرېږدي، په مونږ دې نیولې وه. د نورو خلکو نجونو ته وایي چې پرېږدئ آزاده اوسي، وای. سړي ته یې زور ورکړ، وایي دا چې دی بد اخلاقه دی، دا وباسئ. په شرمو شرمېدلی د مایک سره راویستم. د اطلاعاتو فرهنګ نه کوم ملګري چې په اراکوزیا راډیو کې دي او کوم ملګري چې د دې داستان نه خبر دي او دا چې اوري، زه مطمئن یم ټول خاندي، ځکه دا یو ډېره غټه پیښه وه چې په ما شوې وه. او د دې د خاطره 2 اخطاره ماته راکول شو. یو اخطار ماته د ادارې د خوا راکول شو چې تا غټ سړی بیا به کړی، د ولسمشر مشاور دی، موږ ورسره ښې اړیکې لرو. یو اخطار د ملي امنیت لخوا راکول شو چې تا ولې فلانکي خان صاحب ته په یو مجلس کې چې ټولې رسنۍ وي داسې خبره کړې. اما ما حق لره، ته وایې چې نورې ښځې دې آزاده اوسي تر څو زه راشم هغو سره چای وڅکم، هغو سره بنډار وکم، خو زما لور سره باید دوامداره باډي ګارډانې چې څوک ورته پورته مو نه ګوري. که ته غواړې د بل چا د خور سره د ښځو ورځ ولمانځې، خو زما هم زړه کېږي چې ستا د لور سره چې دی د ښځو ورځ ولمانځم. که ته راپورته کېږي د رسنیو په مخ کې نورو ښځو ته چې نه یې پېژنې سره ګلان ورکوي، زما هم زړه کېږي چې ستا لور ته د اقل زیړ ګل خو ورکم په لاس کې ګل. سو تاسو باید متوجه اوسئ. که چېرته تاسو سیستم ته کار ونه کوئ، خبره ګډوډه وي. په سیستم کې زه ازادي نورو ته غواړم خو خپلې مېرمنې په کور کېنوم، زه حقوق نورو ته غواړم خو خپله مېرمن په کور کې کېنوم. زما مثلا یو عادي پوښتنه ده، که چېرته زما د وخت ولسمشر حامد کرزی وایي چې په ستاره افغان کې د آریانا سعید د انارم سندره او د بجنبانو برعکسانو لپونډېدګلو کارونه دا سم دي، مونږ یې مخه نه نیسو. مطلب آریانا سعید دا ازادي لري چې راشي مونږ ته خپل انارم وښایي، خپل سیبانم وښایي او دې ته مونږ دیموکراسي وایو. خو سبا ته زه بیرته حق لرم چې خپل ولسمشر ته وایم چې کوم څه ته آریانا سعید ته خوښوي هغه څه بیا خپل ځان ته هم خوښوي. مثلا پوتین ته تاسو وګورئ، د وایس خپرونه ده په امریکا کې، ټول ورځي ډمګیري پکې کوي، پوتین هم زیمای کې په لاس کې دی سندره وایي. پس داسې موږ نشو کولی چې وایو چې اوس ما مېرمن ته دی وایي زه خو موین یم، زه خو رئیس یم، زه خو رهبر یم. د رهبر مېرمنه باید په حیا کې اوسي، اما د یو عام وګړي مېرمنه باید وطني انار و وطني سیبان د ستاره افغان په سټیج کې خلکو ته وښایي او هغې ته باید موږ د ازادۍ نوم ورکو. وای لکه منطقي نه ده. آیا کوم وزیر خپله لور پرېښودله چې آریانا سعید شي؟ آیا د پارلمان کوم وکیل خپله لور پرېښودله چې زمونږ دغه شي میخه مو څه نومېږي شیرینۍ شي؟ زه ځکه وایم چې تاسو باید سیستم جوړ کړئ، داسې یو سیستم که پکې ازادي غواړئ ټول به ازادۍ. که زه وایم چې آریانا سعید د افغانستان کې خپل انار او سیبان ښودلی شي، پس زه باید اجازه ورکړم خپلې کورنۍ ته هم چې دا کار وکړي.
زه ځکه وایم چې زه مخالف یم د آریانا سید، ځکه زه نه غواړم زما خپله کورنۍ په هغې حالت کې اوسي. پس انشاءالله تاسو پوه شوئ. اوس جمهوریت کې داسې مه کوئ، جنګ به عام ولس کوي، بنګلې به زه اخلم، شهید کیږي به د ملي اردو عسکر، زرې موټرو ته به زه کینم. دې ته ډبل سټنډرډ وایي. سو تاسو باید سیستم باندې کار وکئ. تاسو ته یوازینی نظام چې کار درکوي هغه سیستم دی، او سیستم هغه وخت رامنځته کوی شئ چې تاسو وایئ چې ګوره ټول به عدالت کوو. که ته محترم په کاناډا کې د ناز اقبال کانسرت نیسي او په دې کانسرت کې ورته ګډېږي، آیا بیرته خپلې خور ته دا اجازه ورکوي چې په امریکا کې کنسرت ونیسي او زه ورته وګډېږم؟ سمدلاسه وایي چې ای شکیب ای بد اخلاقه او تا خو نه. که ته ناز اقبال ته ګډېږي او وایي چې دا زما ملي اتله ده، هنرمنده ده، خو د تا نه به د خور څه زده کوي؟ خور دې درته وایي چې خو زه هم غواړم ملي اتله اوسم، زه هم غواړم ناز اقبال اوسم. څه سمپل از ده، زه هم غواړم وایم چې شین اسمان زرې زرې د سرو زرو تنابونه. نه نه نه، ته زما خورې، ته به شین اسمان زرې زرې وایي، دا ډمتوب دی. اوکې ډمتوب دی، زه ستا خور یم، زه شین اسمان زرې زرې نه وایم، سمه ده. په سبا زه ناست یم، بس شین اسمان زرې زرې ته مې داسې درز و غبل شروع کړ، لاسونه دي او ډیسکو ډانس دی، ناز اقبال ته مې چې خولې نه دې جار شم، ماشاءالله پیسې پې بادوم. What the hell dude؟ لکه څه غواړئ وکئ. سو تاسو که ازادي غواړئ اولې ځان ته وغواړئ. تاسو که د وطن مستقلول غواړئ اولې ځان ته وغواړئ. تاسو که حقوق غواړئ اولې ځان ته وغواړئ. کوم خلک چې دننه په افغانستان کې د ښوونځیو د خلاصون او د انجونو د زده کړې خبرې کوي، د همدغې خلکو د کورنۍ انجونې ټولې بې سواده دي. دا ټیک ټاک کې هر هغه ډوزمار چې وایي چې زه دننه په افغانستان کې غواړم چې انجونې تحصیل وکړي، ترېنه پوښتنه وکړه چې آیا خور دې تحصیل کړی؟ آیا مور دې تحصیل کړی؟ که د خور تحصیل کړی چیرته کار کوي؟ ولې په نوم شرمېږي؟ ولې موږ ته نه وایي چې کاروبار یې څه شی دی؟ او ولې ستا تحصیل کرده خور په ټیک ټاک کې د انجونو دپاره مبارزه نه کوي چې ته په غټو بروتو ناست یې په ټیک ټاک کې د انجونو حق غواړې؟ It's as simple as that. بنان تاسو باید په دې پوه شئ، سیستم ته باید کار وکړئ. پرته د سیستم مونږ بل هیڅ لاره نه لرو، او سیستم ته مونږ هغه وخت کار کوی شو چې په عزت او په آبرو کې د یو بل حقوق وغواړو. زه غواړم زما خور معلمه اوسي، شکر د خدای یوه خور مې معلمه ده. زه غواړم زما خور د قرآن حافظه اوسي، شکر د خدای یوه خور مې د قرآن حافظه ده، مدرسه لري، خلکو ته درس ورکوي. زه غواړم زما خور د کور میرمن اوسي، شکر د خدای یوه خور مې د کور میرمنه ده، 12 نه فارغه ده، یوازې ناسته ده، خپل اولادونه ساتي او خپل اولادونو ته دننه په کور کې په عزت او آبرو باندې درس ورکوي. پس زه حق د ښځو غواړم. لومړی مسؤلیت مې دا دی چې خپلو خویندو ته مې حق ورکم. زما مورکۍ معلمه ده، زما یوه خورکۍ معلمه ده، زما یوه بله خورکۍ مدرسه لري، زما یوه بله خورکۍ چې د 12 نه فارغه ده، خپل اولادونه ساتي، په تربیې مصروفه ده. سبا ته یو مال سره واده کوم، خدای دې وکړي چې ډاکټر یې، یا زه یو مال سره واده کوم، چې شی باید اوسي. ډاکټرانو معاش ډېر دی، سبا ته به پیسې د ما نه ډېرې، بیا به ته ودرېږه، چې شی سړی وکړي مجردانو. مطلب د قرآن حافظه خو باید اوسي. ولې زه ځمه سبا ته امریکا کې یو مال پیدا کوم چې دغه اوسي، ژورنالسته اوسي، د ما نه به ښایسته خبرونه جوړوي، بیا به م کومنټونه ورته کړي یله د شکیب ښځه ده ټیک ټاک کې، واه واه څه ښایسته سترګې دي. نه نه، ژورنالسته باید نه اوسي، تاسو لوچکان یې. اما ډاکټره صحیح ده، یا د هغه هم معلمه اوسي. تاسو که حقوق غواړئ لومړی د ځان نه شروع کړئ. زه راځم ښځو ته د تحصیل خبرې کوم په داسې حالت کې چې ادې مې بې سواده، خویندې مې بې سواده. وای ته نرشه لومړی د په خپلې خور باندې تحصیل وکړه. نو انشاءالله پوه شوئ ډبل سټنډرډ مبارزه په درد نه خوري. او دا ټول بحث مې د دې د خاطره وکړ چې که دننه په امریکا کې یاست، د لکنوال غږ پورته کوئ، ځکه هغه خلک چې په ټیک ټاک کې د امریکا نه د افغانستان د جمهوریت د مبارزې ډوزې ولي، هغو د اول نر شي،
د دې مبارزې په نیت دی لکنوال چې د جمهوریت یو سرتیری و هغه د زندان نه راخلاص کړي. او یوازې لکنوال نه، په زرګونو سرتیري مو په مختلفو کمپونو کې چې د شپې ورځې تیری، په زرګونو سرتیري مو په غیر قانوني شکل په مختلفو هیوادونو کې شپې ورځې تیری. پس خیر د جمهوریت به خدای راولي، تاسو اول نران شئ، د هغه سرتیرو غم وخورئ چې په خارجي هیوادونو کې پرته د آیندې زندگی کوي. انشاءالله چې زما بس په چا بد نه یې لګېدلی، که در باندې بد هم لګېدلی مشکل نشته، کولی شئ راپورته شئ، را سره بحث وکئ، را سره جنګ وکئ، بد ورد راته ووایئ، نور زړونه مو تش کئ. ولې په یاد مو اوسي زما دریځ معلوم دی. یو ځل بیا هم درته وایم، زه د طالب نه هم کرکه لرم، زه د جمهوریت نه هم کرکه لرم، زه د سیستم غوښتونکی یم. او زه پوهیږم چې د ټیک ټاک کوم ډوزماران چې زما لایوونو ته کیني او بیا بیرته خپله لایوونه جوړوي،